ختیځ ولایت ننګرهار یعنی جلال آباد کې انجونو ښځو د ښځینه فعالانو د امنیت په نوم تابوت په اوږه او په ښار کې ګرځېدل. ولې یې دا کار وکړ او والي صاحب قومندان د امنیې نورو وکیلانو ته یې په مخ کلکه څپېړه ورکړه. مخکې له دې ویډیو کتلو څخه ګلونو دوستانو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره راسره وګورئ. ننګرهار کې یو شمېر ښځینه فعالانو یعنې نورو انجونو د مکتبونو ښوونکو او داسې نورو د کورونو کلي بانډو او د زړو ښځو په ننګرهار کې د امنیت جنازه پورته شوه. دا جنازه چې تابوتونه یې په اوږو او په جلال آباد ښار کې ګرځېدل، د والي صاحب قومندان د امنیې او نورو لوړپوړو چارواکو ته یې په مخ کلکه څپېړه ورکړه. خو دا کار دوی نجونو او ښځو ولې وکړ؟ دا کار یې د دې لپاره وکړ د جاپاني ډاکټر ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د ننګرهار په امنیتي چارواکو نیوکې زیاتې شوې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې داسې پیښې کېږي. د دې څخه مخکې هم د عاشورا په ورځ 10 چاودنې شوې وي چې څو چاودنې د هغه څخه مخکې هم شوې وي. یو ښه بېلګه یې په هندوانو باندې برید او د هغوی په عبادت ځای کې چاودنه وه. د هغه نه وروسته د نورو مدني فعالانو وژل، خبریالانو ټپي کېدل او د داسې نورو ښځینه فعالانو سره بد چلند کېدل. د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانو د اعتراض په ډول تابوت په اوږه کړو چې معنا یې وه د ننګرهار د امنیت جنازه پورته شوه. د جاپاني ډاکټر ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د ننګرهار په امنیتي چارواکو نیوکې زیاتې شوې دي. ویل کېږي چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د زورواکو سره لاس یو کړی او د منځکي غاصبین او غیر قانوني خلکو په خلاف یې هیڅ اقدام نه دی کړی. د دې لاریون مشري چې مقدس احمدزی کوله، تیرو انتخاباتو کې دا مقدس احمدزی د ننګرهار ولایت څخه ولسي جرګې یعنې پارلمان ته نومانده وه، خو په پارلماني ټاکنو کې یې بریا ونه موندله او د له ناکامۍ سره مخ شوه. مقدس احمدزی ډېر وخت را دې خوا مدني حرکتونه کوي، د هیواد د سولې، استقلال، خپلواکۍ په ورځو کې په غرونو رغونو باندې ملي بیرغ رسموي او څو انجونو سره یو ځای ملي بیرغ پورته کوي او د هیواد د افغانستان د بریا او د هیواد د خپلواکۍ جشنونه لمانځي. مقدس احمدزی یوه له مدني فعالانو څخه ده چې د سولې یوه جایزه یې هم ترلاسه کړه. ګلو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي د لا ښه، کره او دقیقو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر